ورارو سکنه پریدا او نور چې هر څونه نو پیسې به ورکړي ها ما ټیک ټاک خوښه مې او خو خوږي دي ها یاره ماما ګوله دې سړو زه مجبوره کوم وي چکر لزو مالټې به راباندې خورې خو خوږې که نه نو ستا دې باغ راته چا وښوي دغلته دننه ورشې نو موږ له داسې خوږې شان راکړه که نه چې خوږې وي ګوره پیکه نه وراره تاسو راغلي د کاکا صاحب له د کاکا صاحب مالټې ډېرې زیاتې خوږې دي او دا به تاسو له درکړم یوه یې وسکې که نه تاسو یې په خوند باندې پېښې ها دا یې وسکه ته نو دا چاکو دا وله پرېکړه لږه مال راکړه ډېرې ده نه وړمه ښایي خو چې مالټې خیر تاسو خو سکې که نه دا ورکړه ټول له یوه ورکړه تاسو دغه کې یو ډکره ډکره وسکې هغه له هم ورکړه هغه له هم ورکړه والا مېلمه ته مو وسکه مېلمه خوند دې څنګه دی ښه مزېدار دی ښه وراره خوند دې څنګه دی یاره خوند خو یې ټیک دی ورګه یو مالټه د له بله م راشو کوم واه یو بله ته نو چې پېښ شمه که نه په یو مالټه مونږ نه پېږو اکثر او که نه دا ورو پرېږه ملګري وایه سکې ورکه هغه بل هم ورکه په خوند دې څه پېښ وې یاره ملګري د دې خو هم ډېر خوند ښه دی که نه او خو تاسو راځئ یو بل بوټي تاسو ودرېږو د هغې لږ اندازه یې وکړو راځئ دا ټول بوټي دا ټول ګورئ ښه 500 بوټي دي ښه ماشاءالله خدای دې پکې برکت واچوي دا ولا پرېکته ده وراره ته دا مو وسکه که نه ورکه دې مېلمنو له م ورکه ولې هغه دغه دی دا څنګه دي یاره نو چې یو خبره راته وکړم مالټې خو ښه دي او خو د شکار به وکړو تا خو ما نه یار تقریبا 100 دانې دې پوره کړلې او دا نه وی چې یاره دا خوږې دي کو پیکه دي څنګه دا خو تا مونږ ته ووایي چې تاسو یې وسکئ که نه دا خو اوس مونږ سکو که نه نو چې کله هم خوښې شوې خو بیا د نه علم که 100 دانې مو سکلي نو دا څنګه چل دی داسې کار دی زه یم مونږ به هغه ځای کې کینو او ته د ټول باغ نه یو مالټه راوړه چې هغه ټول یې وسکو که نه ډېرې د نه علم ماما ګوله خفه کېږه مخ او ډېرې شاګردانو ته آواز وکړم او ټول دغه کشا به راوړې مونږ پسې مالټې راوړه سوې ښه چې کوم بوټي خوږې وي هغه به مونږ اخلو تاسو خو 100 دانې وسکلي د کم یو بوټي یو دانه وسکه سي ما حاجي ښه ځه کېنه مېلمنو کېنه داسې کار دی که نه چې هغه وې سکینه هسې ده نو بس دا مو سکلې او بس نور څه کوو په مالټو کوو څه بس ماړه شو که نه بس ماړه شو نور بس حاجت خو نشته دی ښه اوس څو څه کړې وړئ یاره ماما ګوله مالټې خو دې ښه خوږې وې خو به زمونږ خو کار وشو که نه بس مونږ به په نورو مالټو څه وکړو څنګه کار وشو دا خو 500 کړې مال وخوړو نو تا وې سکنې پرېږده بس دا مونږ هم سکلې که نه ها سکنه پریدا ها والم پریدي ها وای یاره پولیس سره کا پولیس سره پولیس سره وا رابیا ولا پولیس دا پولیس دا دو ټوټه ډالتا اله ګرامه السلام علیکم وعلیکم السلام شینا ماما ورېجې ترسکونې دي ډېرې ښایسته ترسکونې دي زه یو پلیټ ترې راکړه ښه هلته کښېنه شاګرد ته وریجې ورکړه مساله ورته مې واچوي دا به ټیک دي دا دا خو تاسو سمه غوری راډکه کړې ده السلام علیکم استاد وعلیکم سلام یو پلیټ وریجې خو راکړه دلته کښېنه ملګري وریجې به ترسکونې دي ډېره ښه ترسکونې دي خو مالګه ترې پکې لږه زیاته شوې ده
او که بلډ د زیاتی نو سر رګ به دې شلېږي ګوره دا دې شلېږي. ها دا ول یاره استاذه دا واپس یو سبا د ښې نه دي په موږ دې واچولې اوس یې نه خوري خیر دی نو بس یې واچولې خو موږ له ښې نه دي که نه یار دا څنګه انسان دی یار او ته ستاسو خیال دې ښه به وداني که نه او که نه یاره که استاده یو پیسې ولې خوراوړه وروره یاره ملګري مې خوره ښه ولې غوړي پکې لږ زیات کې سینه خرابوي دا دې په مې هم ټوخې ولګوو یاره سینه خو زما هم خرابه ده استاده پرېږدی بس یاره په موږ داسې پلیټ کې واچولې اوس یې نه خوري استاد جي د دې کې غوړي ډېر دي نه خورم یار دا درته چې وویل چې دې کې غوړي ډېر دي دا ته دغه یو ویلې که نه ناستې دی ها دا ځکه زه وایم چې دا څنګه زما نه دا یو ګاګ ځي دا ځکه چې زما نه خو د ټول ګاګ خراب کړو هغه کار راکړه کاري دا ولې جانان ارته تړې ګرځا شیروزن ماما دا څه کې سره د بغاوت جانان ارته یاره دا تړې څه کې ته خو نه شرمې راځه نه پاس ډېره لا ډېره لا ډېره لا ډېره دغه شمشاد زمون مرګرو چې دا کوم شعرونه ویلي او دې پسې ان شاء الله تعالی مونږ داسې یو سړی راغواړو چې دا ټول مینوال څونه د کیپیکې دي بهر چې څونه دي او ټولې خوښۍ نوم یې ته لانا لمه لاول به زما یو خبر اورئ زما مینوالو دا ریوري وټللی او حاجي د سیند غاړه ده نو سم زموږ چې کوم د ریوریو ملګري دي آیا زموږ د کبډي ملګري دي وغیره زموږ جرګه ممبران څونه یاران دوستان کوم ملګري دي ستاسو دپاره موږ انشاءالله تعالی چې خواریانې شروع کړي دي او موږ مخکې هم یو تکل کوو خو زه اوس پې ته نوم واخلم نو زه راغواړم ستاسو د لاسونو پتلکار کې کیسرې مپړه کوي لکه مپړه کوي دغه دا جیما کو چاته شیرونه نه دی ویلي نو بس اوس چې ویلي یو شعر ووایه بس بیا تا څه کوه شرمېږه یو شعر ووایه ځه ورپاسه پاسه یو شعر وایم ها هڅه نو شیروزن ماما چاته شیرونه نه دی ویلي که نه اوس په پکې غلط شم مړم تاسو ولې داسې کوئ ورپاسه بیا خیال دی یو شعر ووایه ځه سکوره دا ویلې نو چې دغه ویلې نو دا خو به خامخا به اوس یو شعر ووایه ځه راشه ما ورشه پوه مې کار پرېښوده که نه دا جینو تاسو د مونږ ځکه راتلونه چې تاسو مونږ له شعرونه ووایه ووایه بیا ووایه یو ښایسته شعر ووایه مزېدار سره د بغاوت جانان ارته تړې ګرځا شیروزن ماما دا څه کې سره د بغاوت جانان ارته یاره که دا تړې څه کې ته خو نه شرمې راځه نه پاس ته مونږ وی چې د شیرونه چته راځي ګرمه کې را چوکا شوې ما کینه دی کینه ما امیر صاحب خیر رالک مېلمانه یو چرګ رالم لري سړی السلام علیکم ګنګا وعلیکم سلام څنګه ښې طبیعت ښه دی په خیر څنګه نه ښکاري یار ته خو بیخي نه ښکاري وایي نه ښکاري دا پرون چې مې نه دا چرګ یوړول دا تا ونه لیدم او که نه دقه خو زه وایم که چې روزانه چرګان وړې نو ما دا بس څه کې لږ مېلماني که نه او دا چرګ خسمړې دا لږ زر پخېږي یو ښایسته شان داسې نارمل بچی رالی وتړه چې ډېر دروند نی ښه او ډېر به مې تاواني کې نه ګورې نه بس خیر ارزان یم زه 425 روپۍ کیلو چې ارزان یم یو کنډې دی ورولې د 2000 راوړه که نه ته صبر وکړه چې دا کنډه خو ودرېږي که نه یار کنډه چېرته ودرېږي کوسې پکې 10 مات په 2 کیلو نور هم درنېږي راواله پایا کې مړه ښه رالم مړه که نه صبر وکړه کنډه ودرېږي